ګروپ عواید له 15 لکه ډالرو څخه 58 میلیونه ډالرو ته پورته شول. د نیویارک ټایمز په حواله د وطن ګروپ تر ټولو لوی ونډوال قیوم کرزی دی، خو قیوم کرزی او د وطن ګروپ مشر رشید پوپل دا تورونه ردوي. بل لوی شرکت د رحیم وردګ د زوی حامد وردګ و چې NCL هولډینګ نومېده، ایلیټ سکیورټي سرویسز. دې شرکت د ناټو د کاروانونو د اسکورټ قراردادونه درلودل. دا د صبغت الله مجددي د زوی صدیق مجددي و. ایشیا سکیورټي ګروپ یو خصوصي امنیتي شرکت د حشمت کرزي و. Afghanistan was not even 5% as corrupt, the government, when the Soviets were here. The Soviets didn't give contracts to the relatives and brothers and kin of the politically influential and high-ups in the government. The Americans did. چې حکمت شادمن او فهیم هاشمي غوندې ترجمانان چې نه یې سیاسي سابقه درلوده او نه د ولسمشر د کورنۍ غړي ول، خو په دې جنګ کې میلیونران سول، نو فکر وکړئ چې د رحیم وردګ، ګل آغا شیرزي، صبغت الله مجددي، عطا محمد نور او نور غټانو له کورنیو سره تړلي شرکتونه او افراد به څومره شتمن سوي وي. امریکایانو پیسې شندلې، خورا ډېرې پیسې. دوی افغاني شرکتونو ته قراردادونه ورکول او دا شرکتونه او دا قراردادونه په هر سمت کې په یو ډول له ډولونو یو جنګسالار انحصار کړي ول. له دې او نورو قرایونو په خورا اشکار ډول دا جوتیږي چې امریکایانو په لوی لاس جنګسالاران تقویه کول. داسې ښکاري لکه دوی چې له سره نه غوښتل چې په افغانستان کې یو قوي سیستم او پرکاره بنسټونه یا انسټیټیوشنز جوړ سي. سیستم مطلق خپل سیستم فساد. دوی د دولتي بنسټونو پر ځای جنګسالاران چاغول او همدې جنګسالارانو بیا دا نظام دومره بدنام کړ